بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځم چې د تاسو له په دې باندې خبرې کوو چې سیګنال څنګه استفاده کوو، د سیګنال استفاده څنګه وکړو. تاسو ګورئ اوس ما چې دی په ګروپ کې یو سیګنال شیر کړه، دا تاسو وګورئ جی ټي او په نامه باندې په یو اس ډي ټي وی واخلئ. دا به څنګه دلته پارو دغه کومه زه به راشم دلته به چې دی ولیکم په سر کې جی او ټي به ولیکم. نو دا مو چې راواخیستل وګورئ جی ټي او دی، جی ټي او باندې به تاسو کلیک وکړئ او هغې نه پس به بیا چې دی دا به سرچ کړئ جی ټي او. کله چې دلته راغللی دې باندې به کلیک وکړئ، خو ګورئ ډېر پام به دلته کوئ چې دی دغلته کله چې سیګنال درکړل شي تاسو له سیګنال کې به تاسو چې دی په دغې نقطې کې تاسو به د ټیم تاول ډېر متوجه داسې نه چې ډېر ټیم پې تېر وي. خیر که ټیم هم تېر وي تاسو به راځئ یو ځل چې دی داسې به نه کوئ مستقیما تاسو چې دی دغه ونیسئ. تاسو به راشئ دلته او د دې چې دی جی ټي او په دې باندې کلیک وکړئ. داسې تاسو چې دی کینډل یو ځل وګورئ، تاسو وګورئ چې دی بازار تر دې ځای رسېدلی دی، خو تاسو چې زیاتره وخت چې دی نیسئ په دا یو ساعت یا چې دی 4 ساعته چې دی تاسو اخلی داسې. نو دې ځای کې به څه کوئ دلته، نو اوس دلته تاسو وګورئ چې دی بازار تر دې ځای پورې رسېدلی دی او اندازه اوس فعلا چې دی 3.15 دغسې روانه ده. زه به راشم چې دی په څو کې زه باید انټري شم. دلته چې دی ما ته دغه ښودلی دی، وایي تاسو باید چې دی دې نقطه کې چې دی دلته وګورئ په دې ځای کې ما ته وایي دا د انټري ساحه ده. انټري مطلب دا چې زه به په دې کې انټري کېږم، یعنې مطلب په 3.9 کې 9 یا 9 پورې نه تر 3.33 پورې په دې نقطه کې به تاسو داخلیږئ. تاسو دلته چې کله داخل شولئ تاسو له به بیا دلته وګورئ اوس 3 دومره دی د 9 او 8 اوس یې مطلب ټایم دی چې تاسو باید دلته داخل شئ. صحیح شولو، دا خو بس وشولو. ټایم مې ولیدل ځکه چې د ډېر زیات ښکته نه دی تللی. بیا راځم هماغه سیګنال ته راسم، خو دلته یې موږ ته خبره کړې وایي تاسو یې شارټ واخلئ، یعنې مطلب دا دی چې دا د سیل برخه کې واخلئ، یعنې لاندې باید لاړ شي. او دوهمه خبره بله چې دی پکې د دغلته د لیوریج ته لیوریج سل ورکړی دی، خو نه دومره به تاسو نه ځئ، ډېر ټیټ مه ځئ. نو اوس تاسو ګورئ زه راځم د دې لیوریج یو دا خو څه خیر یو څه ټیټ هم تللی دی، خو دا نور هم ټیټ ځي داسې. بیا زه به راشم دلته او دې ځای کې به دا به داسې یعنې مطلب ټول به انتخاب کوم. زه ورته یم د دې راته څه که د دې دومره تجارت زه کوم. لیوریج باندې به کلیک وکئ. ته غواړئ چې دی مطلب د هغې نه زیات ځان وساتئ، نو لیوریج څه شانته داسې کم کړئ ورته او راشئ کنفرم باندې کلیک وکړئ چې دا تایید شي. 14 په لیوریج واخلئ. انټرنیټ چې کله کار نه کوي بعضې اپشن یې دغسې کېږي، نو دا لیوریج به ورته لږ شانته کم کړئ او کنفرم باندې به کلیک وکړئ. انټرنیټ کار پرې ګورئ د انټرنیټ کار وکړو. تاسو له ما چې دی دغه د لیوریج ترتیب به هم چې دی دغسې کوئ. لیوریج به دلته خپل هغه دغه به یې وکړئ، اجسټمنټ به یې وکړئ. لیوریج مطلب ما دا 12 انتخاب کړلو. ما چې دی یو دغه اخیستی دی، کوین مې اخیستی دی په مطلب په خپله انټري په خپله دغې باندې مې اخیستی دی. اوس په مطلب په دغه نقطه کې مې اخیستی دی او دې ته اوس بازار رسېدلی دی. زه اوس چې دی تاسو ګورئ ما دغلته یو سیګنال شیر کړلو. دې سیګنال کې به تاسو چې دی ګورئ لیوریج خو وشولو، لیوریج به ټیټ باید وټاکئ او انټري به چې دی انټري مو وشوله، انټري باید چې دی 3.19 او د 3.8 ترمنځ باید تاسو چې دی دې سیګنال ته داخل شئ. کله چې قیمت دې ته ورسېدو بیا به تاسو داخلیږئ. بعضې وختونو کې جګ ټیټ راځي ځکه چې که چېرته ټیټ شولو بیا بازار نور هم ټیټېږي یا مطلب ستاسو خلاف ځي. دغلته یو بله خبره کړې ده سټاپ لوز دی. سټاپ لوز کې 4.1 دا به تاسو سټاپ لوز ورکوئ. دا به موسټلی تاسو د دې نه استفاده وکړئ ځکه چې دی تاسو دې سره چې دی خپل د سرمایه مطلب سرمایه هم ورسره بچ کولی شئ. کوشش کوئ په هر سیګنال کې دا ورکوئ او د خپل مارجن مطابق یعنې مطلب چې دی مارجن کې مو 3% یوازې تاسو د دې مصرف دغه وکړئ، پیسې مطلب پکې استفاده کوئ. او دا لاندې چې دی دا ټیک پروفیټ اول ټارګټ شلو، دوهم شلو، دریم شلو، څلورم شلو، داسې پنځم ټارګټ شلو. ون بای ون یو ټارګټ چې دی دا په ترتیب سره دا وخي او بازار به همداسې ښکته راځي ځکه چې دی دلته وګورئ شارټ دی، داسې نه چې تاسو بای واخلئ، بای نه، دا شارټ یعنې سیل به یې اخلی دې ځای کې.
نو تاسو چې کله راشي دلته وګورئ په دې ترتیب کې دلته راشي. بله دغلته چې دي دغه لومړی دې ته به هیڅ نه ورخطا کېږي. دا ګورئ بازار ټیټ و جیګ زیګ ورې دا مې څو ځل درته ویلي که بازار مطلب چې دی تر دې ځای پورې راورسېدلو بیا دلته ده چې بیا ښکته ځي داسې یا مطلب موږ خو اوس سیل اخیستی تاسو وګورئ د سور نښان دلته درته معلومیږي د سور یعنې مطلب ما شارټ اخیستی دی. شارټ کې اوس مطلب دا دی چې بازار چې څومره ښکته ځي هغومره به زه ګټه کوم داسې ځکه ما داسې اخیستی. ګورئ نو سیګنال یو ځل چې دی داسې کېږي ښه چې کله د دې ځای نه روان شو دې ځای پورې داسې ځي بېرته داسې لاندې راځي دې ځای پورې راځي بیا داسې ځي. دا اصلا چې دی زیاتره حرکتونه د کینډلو په دې رقم باندې دي. بله خبره تاسو چې کله چې دی مطلب سیل مو واخیستلو هلته به ګورئ تاسو یو هوایي دغه به نه کوئ چې کله سیګنال اخلئ سیګنال چې اخلئ تاسو به یو ځل چې دی دلته په دغې باندې کینډلو باندې به کلیک کوئ کینډلې به ګورئ تاسې چې بازار اوس په څه حال دی. اوس وګورئ تر دې ځایه پورې سیل دغه چې دی مطلب شارټلی راغلی دی لاندې را روان شوی دی او تاسو به دلته ګورئ دې ځای کې چې په څو ساعتو کې ځکه په ډېر کم 1 2 3 دقیقو کې تاسو بازار نشي دغه تحلیل کولی که چېرته کینډلو اندازه مو پیریډ مو هغه ورکړی و. نو اوس دلته به داسې کوئ ګورئ بازار ښکته روان دی دا چې دی اصلا هغه خپل ټارګېټ وښي ټارګېټ یې چې ووهلو دا بېرته بیا بر لږ ځي خو دومره بره نه ځي چې د باره سره سر په سر شي مطلب بازار ښکته راغلی دوی ځای پورې لاړل بازار بیا دوی ځای پورې راځي داسې بیا لږ داسې وقفه ورکوي بیا لاندې راځي. سر وختونو کې به نه ورخطا کېږئ اول وختونو کې بازار تاوان کې لږ حوصله ورته کوئ لیورج ورته ټیټ کوئ که چېرته ګورئ په دې لیورج کې یو بله خبره هم ده که چېرته اوس وګورئ زه په ګټه کې روان یم صحیح دی دومره ګټه ماته کوي اوس زه کولی شم چې دی لیورج کمولی نه شي ولې زیاتولی شي راشم په لیورج 12 دی که نه مطلب ما 20 دومره واغستلو دا مې چې ورته کنفرم کو اوس وګورئ زه لیورج زما زیات کړلو اوس وګورئ داسې دلته یې ماته ولیکل لیورج دومره دی لیورج مې هلته زیات کړ ځکه زه پوه شوم چې بازار ښکته روان دی که چېرته ټیټ روان یا مطلب ته په تاوان کې وګورې هغه وختونو کې ته نشي کولی زه نشم کولی دا لیورج اوس داسې بوځم 4 ته یې راوله نه څومره چې و هماغومره به وي راته نو دی او زیاتولی شي خو ولې کمولی نه شي یعنې مطلب چې دی ته په رس کې ډېر زیات ځان اچولی شي. نو راځم بیا کینډلو ته راځم نو یو سټاپ لوز ته ډېر متوجه اوسېږئ او یو چې دی مطلب ټیک پروفیټ ته بعضې وختونو کې که چېرته داسې ورته ناسته دی تاسو وایئ زه ټریډینګ همداسې مستقیما ګورم نو ټریډینګ چې ګوري هغې ته باید ته ناست اوسېږي په همدې ترتیب باندې چې کله ته ورته دغه نو په دې ته بیا تاوان نشي کولی. اوس تاسو ګورئ زه یو څه په ګټه کې روان یم څو ځله مې ورته ویلي دې کې به تاسو ټیک پروفیټ په لږ ورته راجګوئ نو را به شي پوزیشن ته لاړ شي دلته زه ټیک پروفیټ ورکوم اوس بازار په څو کې روان دی دومره کې دغه دومره کې مې هغسې په دې کې روان دی 3 مطلب چې دی 2 کې روان دی بازار زه وایم تر څو دا ګټه زه د لاسه ور نه کړم نو زه به په دغې نقطه کې به چې دی څه ولیکم زه ورته یم چې دی 3 بس اتیاو کې راته څه کم 3.8 نه بلکې 3.2 دومره دا لږ شانته نور هم زیات دی 2.50 سنټه باید ماته ګټه وکړي یعنې مطلب چې دی او هلته خو خیر بازار ټیټ و جیګ کېږي خو هلته هغې ځای نه به ګورئ 2 دی هلته دلته ما چې دی 8 ورکړلو زه به دلته 10 ورکړم داسې خو ګورئ به تر څو چې دی هغومره سنټونه تاسو له چې دی ګټه وکړي په دې ترتیب باندې ځکه راشم دا اوکې کړمه تاسو ګورئ ما ته دی دلته یو داسې پرایس ورکړل چې هلته د هغې نه کم راتللو نو په دې ترتیب باندې به چې دی زه دلته دغه نشم ورکولی دا باید داسې وي چې تاسو د ټیک پروفیټ نه باید داسې نه چې تاسو مخکې د مخکې ورکړی وي نو دلته به داسې پرایس ورکوئ چې د هغې نه باید څنګه راشي یعنې یو څو سنټه درته چې دی د دغې نرخ نه باید داسې اندازه ورکړئ چې د دې نه مطلب پس راځي به ځکه چې ما ته هماغه سنټونه بیا دلته وګټي نو دلته چې دی زه به راځم او دلته به لیکم چې دی 3.8 به نه ورکوم خو مطلب یا 3 خو جیګ شلو 3 که ورکړم داسې 3 بر اګزامپل دا رقم باندې نو ما ته به 100 روپۍ وګټي 40 سنټه به وګټي نو رالم دلته چې دی په دې کلیک وکړو خو د دې اجسټمنټ وروسته شوی دی موږ لیورج کې ګوره ګوتې وهلې د لیورج بیا داسې دی نو د اوس راځم بیا کینډل ته راځم تاسو د ټریډینګ طریقه به همدغسې کوئ ښه یو بل سره بس دغه کېږئ اوس دغلته یو
وړوکی بل کینډل پیدا شو او بل د لانګ کینډل دی، یعنې مطلب په دې باندې بره ځي. که چېرته تاسو حوصله لرئ ورته غوږ شئ، دغه کوي انتظار ورته وکړئ پرې چې دا کینډل هم خپل دغه پوره کړي. دا بیرته بیا ښکته راځي مطلب تر دې ځای پورې، ځکه دا تر څو وګورئ که چېرته زه داسې یو نقطه دلته کېږدم، ما ته یې ځای وښودلو داسې، وایي دا چې دی اصلا داسې ځای دی چې د دې نه پس دا اتمن بازار ښکته تللی شي، ځکه وګورئ د دې مطابق چې کوم دغه دی په دې ترتیب داسې سیده به تاسو چک کوئ. دا کینډل یو بل نه جګې راجګې نه دي، دا اتمن چې دی دا یعنې مطلب داسې پوزیشن نه دی چې دا ځکه خطرناکه پوزیشن چې دی اصلا دغه و. ګورئ چې دلته چې دی نښه داسې زور مې سکرین ته ورکړه دومره، دغه ساحه امکان لري تر دې ځای پورې راغلی وي. د دې نه لاندې دا چې د دې نه لاندې هم راغلی دی، نور دا به چې دی انشاءالله تر دغه ساحې پورې دې ځای پورې، دا چې ما دلته کرښه دغه کړې ده تر دغې نقطې پورې، دا پاس ګوري دغه رقم دې ځای پورې دا بازار چې دی دا داسې راټیټېدلی شي، ځکه دا د دې کینډلو مطابق دې ځای پورې راښکته کېږي، دا د دې نه لاندې نشي راتللی. دغه کېږي چې که لاندې راغلی بیا نور هم سیل کې داسې کېږي، خو تر اخر یو ټارګټ به دلته اوسېږي. دا سیګنال چې کله کېږي یا امکان لري په دې ځای کې ټارګټ ووهي یا امکان لري دې ځای کې ووهي، خو داسې نشي کېدی چې د دې کینډل په منځ کې دا چې دی دغه پوره کړي، نو دا به په دې ترتیب باندې داسې راځي. او تاسو له ما نورو دایي کې چې دی ویډیوګانو کې دا ښودلي چې تاسو ټیک پرافټ ورپسې لږ لږ راجګوئ تر څو کم سنټ چې دي تاوان ونه کړي. کله چې لیورج کې تغیرات راوستي بیا زیاتره نه کېږي ورسره، تاسو لیورج اجسټمنټ بیا وروسته په اسانۍ نشي برابرولی، نو دا به په دې ترتیب باندې کوئ. او بله خبره دا چې دی کله چې تاسو کینډلې مطالعه کوئ، کینډلې چې مطالعه کوئ تاسو به څه کوئ، د هغې دپاره به چې دی همدغه کینډلو باندې چې مطالعه کلیک وکړلو هماغه ترتیب یې دی. لومړی دلته وګورئ دغه ساحه چې موږ ته ښیي، دلته موږ ته ویلم اصلا چې دی 4 ساعتو کې های څومره تللی دی، 4.2 پورې تللی، نن ورځې هم خپل ټارګټ دومره والی دی، څومره ویلم یې څومره و، څومره مصرف په دې کې څومره پیسې پکې اچول شوي وي، داسې یعنې څومره جی ټي او په نامه باندې کم کوین چې و دا پکې څومره اچول شوی و. ورپسې چې دی عمومي دغه ویلم یې څومره دی، په 4 ساعتو کې تر ټولو ټیټه نقطه چې دی 3.6 وه، دی تر ټولو ټیټه نقطه وه، نو چې دی 3.6 پورې دا مطلب د دې نن ورځ دا بازار دومره ټیټ تللی و. ورپسې بله خبره دغه ځای کې موږ ته معلومیږي دې ځای کې چې اوس فعلا نن ورځې چې دی د نن ورځې دپاره چې دی دغه کوین چې دی دا څومره په ګټه روان دی، هغه ځای کې موږ ته چې دی معلومات راکړي دي. دې ځای کې که وایي چې زه د دې کوین په هکله معلومات غواړم وګورم، دغلته انفو لیکلی دی، ته راشه په دې انفو باندې کلیک ورته واخله، داسې وګورې موږ ته ټول معلومات راکړل چې رنج په کوم یو کې دی، څومره میلیونه ډالر پکې مصرف شوی دی، یعنې مطلب پانګونه شوې دی، هره ورځ پکې څومره روپۍ چې دی مطلب سرکولیټ کېږي، یعنې مطلب چې د مصرف د دې کېږي، د دې مطلب ټیټه نقطه یې څومره ده، د کوم ځای مطلب په کوم ټایم شروع شوی دی، ټول معلومات چې دلته دی موږ ته راکول کېږي داسې. نو په ترتیب سره چې دی موږ ته معلومات دي د دې کوین مطابق دي. او که تېر ته وایي چې زه پرایس ګورم نو پرایس ته راشي داسې دلته چک کولی شي. بل دا ټایمینګ دی، ته کولی شي ټایمینګ باندې کلیک وکړې، په دې مور باندې کلیک وکړه، تا ته به ټایمونه راځي، کم یو ټایم کې ته غواړې چې د دې دا پیریود چک کړي، ورسره چې دی ډیپ دلته لیکلي په دې رقم باندې. دا شی چې دی زیاتره مه استفاده کوئ، ځکه چې دی دا په داسې ترتیب باندې چې دی لکه مطلب دغه لري، داسې تاسو لکه انالایز نشئ کولی، تحلیل نشئ کولی، نو په دې خاطر چې دی تاسو باید څه وکړئ، د دې نه مطلب د دې هغه څه چې زه دلته ویم هغسې دلته تاسو نشئ کولی، ځکه کینډل یې نشته موږ سره که نه. ښه، نو په دې ترتیب باندې چې دی کلم چې تاسو ډیپ واغستلو هغې نه پس بېرته بیا ووځئ او بېرته ورته راشئ، خپله به دا کینډلې تاسو ته راشي. نو په دې ترتیب باندې تاسو کولی شئ د دې دلته بیا ښه انالایزیشن وکړئ. او ورپسې چې دی دا هلته موږ سره چې دی په دغه لاندې نقطه کې دې ځای کې لیکلي مور، په دغه نقطه کې دلته لیکلي، په دې مور باندې به کلیک وکړئ. که چېرته تاسو غواړئ کرنسي بدله کړئ، په همدې کرنسي کلیک وکړئ، ګوره تاسو څه شی غواړئ، ایرو باندې غواړئ، څه شي باندې غواړئ، دلته اوس زما چې دی USD یعنې مطلب ډالر دی، ما ډالر انتخاب کړی.
دا ما سره چې دی ملټیپل چې دی چینجز مختلف تغیرات چې راځي دلته ماته ښیي موډ دی د چارت موډ دی اوریجنل ټریډینګ ویو کومه چې تاسو غواړئ لاندې راشي پاسورډ سره راشي په کتې یا کینډل باندې کلیک کوئ که نه کینډل یې داسې راځي کومه چې تاسو غواړئ نو په دې ترتیب باندې چې دی ته کولی شي د دې ځای نه سټارټ واخلې دغه دا ورته بدله کړي نو په کتې کالر باندې کلیک وکړه او زه دغه غواړم ګورئ ماته هماغه رقم باندې به راشي بل چې دی که په دې مور باندې کلیک وکړم په دې مور کې اپیرنس زما د څه رقم دا دغه ښکاره شي دلته ګورئ لایټ ښکاره کوي که ډارک ښکاره کوي ګوره ډارک تور او لایټ سپین به معلومیږي که زه راشم دغه ډارک واخلم او تاسو وګورئ ځکه چې بیرته بیک شم ماته چې دی دا داسې معلومیږي خو مطلب به د هغې سټایل دی خلاص د پلټفارم پورې اړه لري او که چیرته وی چې نه ډارک نه که بس ماته خپل هماغه سټایل لا که نو فالو د اپس چې اپلیکیشن کومه چې کړی دی هماغسې به ماته کي نو بس دا به خپل هغه نارمل حالت ته به واوړي او بل چې دی بل پکې بعضې لسې ډېر زیات امپورټ نه دی ګوره چارت هایټ که چېرته دا چارت تاسو غواړئ وړوکی کړئ او غټې کړئ نو تاسو همدې چارت هایټ ته لاړ شئ تاسو ګورئ دا رقم وړوکی کولی هم شي داسې دا داسې کولی شي داسې دی ته وګورئ په دې ترتیب باندې داسې د چارتونه غټولی شي وړوکی کولی شي نو دا په دې ترتیب او بل ورپسې چې دی بل نور دی که انشاءالله څه نشته دی راځم دغلته الټر سر کې څنګ کې ورسره لیکلی الټر باندې رالم ماته د الټر چې دی اصلا یو خبر ورکول دی وایي تاسو ته کم یو الټر درکمه چې چیرته ورسیږي درته درکړم پر اگزامپل دا د هغه خلکو دپاره چې مطلب څوک آفلاین دی او کار نه لري بس هغوی یو ټایم ټاکي چې مطلب که دې نقطې ته ورسېږي ماته یو خبر راکړه نو دلته پاسې لیکلی چې دی مطلب الټر ټایپس ورپسې دوهم چې دی پرایس ریچ کله چې دا دې اندازې ته ورسېده مې ماته خبر راکړه او که نه پرایس رایز اباف که د دې نه جګ شو مطلب د لاسو نه جګ شو ماته خبر راکړه او چې دی پرایس ډراپس ټو دا که راکېوته څه هغه وخت کې ماته خبر راکړه او چینج اټس اوور کله چې مطلب بازار سوچ بدلیږي یعنی مطلب بریکس رامنځته کېږي یو کینډل له بل کینډل نه بیا ماته خبر راکړه او که انډر شي لاندې تاوان کې روان دي دې اندازې نه لاندې لاړ شي بیا ماته خبر راکړه او دلته لاندې چې دي څلېرې ساعته چینجز دی مطلب څومره تغیرات ته غواړي یعنې څلېرو ساعته کې کوم تغیرات ښکته څومره لاړلو او ډاون څومره لاړلو نو زه راځم دلته ورته یم پرایس ریچ دغه یو دانه مې واغستلو وګورئ ماته یې راکړل وایي راکړه دلته کومه ویلیو راکړې دې ځای کې ورته چې کله پرایس د دې نه جګ شولو ماته یو میسج یعنې مطلب تا ته به باینانس یو خبر در ولېږي یعنې مطلب نوټیفیکیشن به در شي او دغه چې دی څو کرتې تکرار شي وانس یو ځل تکرار شي که نه بیا په دې باندې کلیک وکړئ یو ځل ته غواړئ که د ورځې یو ځل که نه آلویز همیشه لپاره نو دا به چې دی دا ورته انتخاب کړي او هغې نه پس به راشي په کریټ الټر باندې به کلیک وکړي چې کله دا دې ته ورسیږي نو تا ته به چې دی یو نقطه دغه نقطې ته به ورسیږي دا کوم چې 3.1 اتیا دی نو تا ته به خبر درکړي زه یې نه ټاکم دا بعضې وختونو کې داسې استعمالیږي تر څو چې دی موږ ته یو خبر راکړي چې په دې ترتیب باندې دی نو ګورئ بیا هم درته یو فاکینګ ټریډینګ دی تاسو باید دې ته ډېر زیاته پام ولرئ ښه او بل چې دلته ګریډ دی ګریډ باندې کلیک کوم ګریډ باندې چې کله کلیک وکړو دا هم ماته چې دی د دې هغه ټول ویلم هم راته راښیي کینډل هم راته راښیي چې زه اوس څه کې روان یم ټول ماته معلومات د دې راکوي فقط هماغه معلومات کېږي تاسو له به انشاءالله یو څه دایي کې دلته ګورئ کاپي ټریډینګ چې لیکل شوی دی کاپي ټریډینګ هغه کسان چې ټریډینګ دغه نشي کولی یعنې مطلب ټریډینګ کې ډېر زیات دغه نه وي خو دا د بل چا د هغه ټریډینګ کاپي کولی شو موږ دا چې چېرته کاپي کړو نو ګټه یې دغه ده چې هغه چې تجارت هغه کې خو له موږ نه بیا پرسنټیج اخلي موږ نه فیصدي اخلي په هغه چې دی کوم ټریډینګ کوي موږ ته هم لږه ګټه راځي خو هغوی ته هم راځي خو د دوی وخت ډېر اوسېږي دا مطلب تاسو نه ډېر وخت دپاره پیسې غواړي پیسې به هغوی سره یا به تاسو کاپي کوئ هغې سره بیا وصلېږي انشاءالله که یو ورځ بیا په دې خبرې کومه مهم درس دی دا هم نو داسې موږ کولی شو دې ځای کې موږ معلومات دغه کړو که چېرته همدې نقطې ته راغللی تاسو ګورئ لاندې لیکلي ټریډینګ بورډس دغلته یې لیکلي دي په ټریډینګ بورډس باندې مې کلیک وکړو دا اصلا چې دی بورډ چې دی تاسو له ټریډینګ کوي لکه مطلب ریبارډ به تاسو له چې ټریډینګ دغه تجارت به درته کوي نو چې دی دا په دې ترتیب باندې کېږي خو دا ډېر زیات دا خو لږ همداسې دغه معلومات در کوم دا کو انشاءالله په دې کې به بیا تاسو له معلومات در کومه جدا جدا ویډیوګانې به دې کې درته کار کومه ګورئ دلته چې دی د یو څو په همدې کې اوس فعلا دغه ټریډرانو دغه نیولي که چېرته تاسو غواړئ دا کاپي کړئ پر اگزامپل تاسو ګورئ زه راځم دغې
د دې باندې مې کاپي باندې مې ورته کلیک وکړلو. زه د دې ټریډینګ ګورم چې دې څه کړي دي، لو پرایسز څومره دي او های پرایسز څومره دي. سینډ ډیکلیر چې دی ډیکلیمرز دې باندې به کلیک وکړئ، بیا به تاسو ورسره وصلېږي. زه بیا په دې انشاءالله په دې باندې بیا خبرې کوم. نو دا نو زمونږ چې دی د مارکیټینګ اصول دي. کله چې تاسو په مطلب تجارت کوئ په دې ترتیب باندې به کوئ. صحیح دی. نو ګورئ ما شارټ اخیستی دی، بازار ښکته روان دی. تاسو له ما وویله نقطې مې درته په تېر ځل کې وښودلې چې داسې دا بازار د دې نه ښکته داسې دغې نه مطلب هغې که چېرته کراس کړ نو بیا ډېره ګټه کوئ. نو اوس وګورئ بازار ښکته روان دی، تر څو چې دی کینډلې دا به بازار به همداسې ښکته راځي، خو تر دغې نقطې پورې تقریبا دې نقطې پورې راسېږي، دې ته رارسېږي یا به دې نقطې ته رارسېږي دغې ځای ته. خو دلته به چې دی ټیک پرافټ به دلته وخي بیا. نو دی په ترتیب همدغه رقم دی. نن ورځ لپاره درس همدومره بس دی.